پیل کې ورځو دوحې ته له کومه ځایه چې راسره دا شیبه د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر نعیم پر لیکه دی. ډاکټر صاحب ډېر ښه راغلاست. ډېره زیاته مننه کوو چې زموږ بلنه منلې ده او په دغه اساسو شیبو کې هغه اطلاعات چې د افغانستان خلکو ته اړین دي باید انتقال شي. څلور ټکي یادیږي چې پرمختګ پرې شوی دی او توافق ته څو ګامه لار لرئ. دغه څلور ټکي څه دي او واقعا دا پرمختګ ژر دی او توافق په چوکاټ کې اعلانیږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته ستاسو لیدونکو اوریدونکو او خپل ګران ولس ته سلامونه، احترامات او نیکې هیلې وړاندې کوم. علیکم السلام. موضوع په اړه باندې نو په دې وروستیو کې مثبت مجلسونه ترسره شول او زموږ هیله ده چې د طرز العمل په اړه باندې چې کوم بحثونه او جریان درلود هغه نور پای ته ورسیږي. دا چې په دې اړه تفاصیل څه دي نو هغه انتظار کوو ان شاء الله. په لاندې وخت کې زموږ هیله دا ده چې بیا په د دواړو ټیمونو لخوا په مشترک شکل باندې په دې باندې کوم مطبوعات یو څه ورکول نو هغه په ګډه خلکو سره شریک ان شاء الله. څومره وخت اړتیا لرو؟ یعنې نن شپه، سبا که څه وخت؟ نو دا چې زموږ لخوا خو هغه دا چې څومره ژر کېدلی شي بیا هم نو که ورځ دوه درې کې وځي ان شاء الله ناوخته به نه وي ځکه چې دومره انتظار وشو ان شاء الله که یو څه نور انتظار هم کېږي نو دا وکړو چې بیا نتیجه په خیر وي. هغه ډول چې ریپورټونه ترلاسه کوو لکه څرنګه چې ستاسو ټینګار پر دی چې باید مذاکرات د دوحې د تړون پر بنسټ پر مخ ولاړ شي، د دغه ټکي په هکله راته ووایي چې دا مسله نهایي شوې ده او واقعا مذاکرات به د همدې ټکي پر بنسټ پر مخ ځي که نه؟ دلته اصلي مهمه دا ده چې ستونزې هوارې شي او پرمختګ وشي نو ان شاء الله موږ دغه ته هیله من یو. دا چې په دې اړه به تفاصیل وي هغه به ان شاء الله بیا وروسته کوو مطبوعات سره شریکو. که د دې ټکو یادونه اوس لازمي نه بولئ، د یو بمبست په هکله موږ یوه میاشت شاهدان وو چې په همدې ټکي ودرېده. د دې تر څنګ ځینې ناویلي چې اوس هم ورته اشاره تاسې ونه کړه او همداسې پاتې د څلورو مواردو په چوکاټ کې شمیرل کیږي. د دغه بمبست اصلي دلیل څه و او څنګه مات شو؟ خو په دې اړه ما وویل چې تفاصیل به ان شاء الله وروسته سره شریکوو. دا چې یو ستونزه وي یو مشکل وي نو خامخا د هغه د حل لپاره به لارې چارې لټول کېږي، بحثونه کېږي، تبادل د نظر کېږي. نو که داسې مشکل یو په یو سره حاصله په یو ورځ کې یا په یو ساعت کې بیا خو ناسته ضرورت نه وو. نو د مشکلاتو طبیعي مسیر دغه دی چې کله مشکلات حل کېږي خامخا وخت نیسي او یو د بل طرف قناعت حاصلېدو لپاره د وخت ضرورت وي. نو په دې اړه باندې بحثونه کېږي. موږ هیله من یو چې ان شاء الله ښه پایله ولرو. البته حوصله باید ولرو، زغم ولرو. نو دغه مشکلات لږ مشکلات نه دي، پرېمانه مشکلات دي. څلوېښت کلونو راهیسې چې تر ننه پورې روان دي، خصوصا دغه شلو کلونو چې کله خارجي قواوې زموږ هېواد ته راغلې، هېواد یې اشغال کړی دی. نو دې پای ته رسول دا وخت غواړي او بحثونو ته ضرورت لري. زموږ له ټولو نه هیله دا ده چې حوصله ولرو ان شاء الله الله دې وکړي چې مشکلات په خیر سره حل شي. راتلونکي پړاوونه څه دي که احتمالا دغه مواردو باندې چې هغې ته د وصولو او کړنلارې پر سر توافق ویل کېږي او تاسې هم یادونه وکړه چې توقع مو ښوده زر به حل شي، وروسته به دې نه څه کېږي؟ د اجنډا پر سر ډاکټر صاحب بیا هم د افغانستان خلک د تاسو او د جمهوریت د ټیمونو ترمنځ جنجالونو ته بیا څو میاشتې انتظار وباسي که نه یو څه توقع شته چې اجنډا او نورو مواردو باندې زر زر پرمختګونه وشي؟ نو د دې نه وروسته به طبعا بیا په اجنډا په موضوعاتو باندې بحث شروع کېږي. البته هیله خو زموږ دا ده او دا مو اراده ده چې ستونزې څومره زر حل کېدلی شي ان شاء الله چې دومره زر حل شي. خو بیا هم دلته چې د ټیمونو سره راغلي دي، د میز په سر ناست دي، هغوی د مشکل د حل لپاره کوشش کوي چې د مشکل حل شي. د مشکل حل کېدل لکه وخت چې ما وویلې وخت غواړي، بحثونه غواړي. هیله مو دا ده او زموږ اراده کوشش دا دی چې څومره زر کېدای شي وشي. خو که نه وي نو باید دا په نظر کې ولرو چې وخت به نیسي او دا لکه مخکې بار بار موږ دا خبره کړې ده د امریکایانو سره چې کومې ناستې موږ درلودلې 18 میاشتو نه خبره واوښته. نو دلته ستونزې زیاتې دي. موږ کوشش کوو چې زر حل شي، که نه وخت نیول کېږي نو دا به دغه مشکلاتو د حل لپاره د وخت ضایع نه وي ان شاء الله. د تاوتریخوالي او په نهایت کې د اوربند په هکله مسایل په کوم حد کې دي؟ موږ ډاکټر صاحب نعیم مرکې درلودې، حتی تیر کال په دوحه کې زه هلته وم او کله به چې خبره د بین الافغاني مذاکرات شوه نو
ستاسو له اړخه به ستاسو د سیاسي دفتر استازو هغې وخت کې ستاسو په ځای شاهین صاحب موږ ته به یې ویلې چې اول اجنډا به اوربند وي بین الافغاني مذاکراتو په پیلېدو سره خو دا دی اوس د 2 میاشتو نه ډېره موده کېږي بین الافغاني مذاکرات پرانیستل شوي دي نوي مسایل پکې رابرسېره کېږي او برعکس د اوربند مسله خو لا هم لرې ښکاري تاوتریخوالی برعکس زیاتیږي د دې پر ځای چې راکم شي زیات شوی د دې دلایل څه وو او ولې لا هم تر اوسه پورې اوربند یو مهمه موضوع نه ده د بین الافغاني مذاکراتو د اوربند په اړه باندې توافقنامه خو ټولو په اختیار کې ده ټولو سره کېدای شي لاسرسی ورته ولري که څوک وغواړي چې ولولي هلته راغلي دي په توافقنامه کې چې اوربند به د بین الافغاني مذاکراتو له موضوعاتو څخه یوه موضوع وي دغه الفاظ پکې په توافقنامه کې راغلي دي او دا واقعیت دی چې کله د مصر ته سره ځو نو اوربند باندې به هم بحثونه کېږي د نورو موضوعاتو ترڅنګ د تاوتریخوالي په اړه باندې خو موږ تاوتریخوالی تاسو ورته وایه کوم چې عملیات وو زموږ د کله توافقنامه لاسلیک شوه دغه نه عملا موږ سمدستي خپل د عملیاتو کچه راټیټه کړه دغه دپاره دا خبره موږ بار کړې چې تکرار یې بیا داسې چاته خوشایند نه وي په لویو ښارونو موږ عملې متوقف شولې استشهادي عملیات متوقف شول د ولایتونو سقوط هغه کوم تسلسل چې وو هغه ودرېدل په ولسوالیو باندې مراکزو باندې حملې نه وې نو دا ټول هغه د دې څخه کار نشي کولی دا خبره نړیوالو سره هم چې موږ کله ناست یو ورته یادې کړې وي دوی هم دا منلي دي او دا وایي چې دا واقعیت و دغسې وه خو متاسفانه د مقابل نه بار بمبارونه کېدل او چاپې وهل کېدلې او مجاهدینو حوصله یو ځل دوه ځله اوس هم مجاهدین د عکس العملي حالت کې دي دفاعي حالت کې دي نو څوک چې د تاوتریخوالی دوی ورته وایي دا زموږ د خوا نه دی بلکې موږ د دفاع په حالت کې قرار لرو آیا په دفاعي حالت کې د کندهار دویمه اوزه هم ستاسې هدف دی دا دفاع ده که دا حمله په ورته حالت کې تاسو ویل چې په ښارونو بریدونه نه کوئ په کندهار همدا اوس جنګ روان دی په هلمند کې په مرکز لښکرګاه کې جګړې څو ورځې دوام وکړ تقریبا د مذاکراتو له بنبست سره مخامخ کېدو سره دغه ادعاوې چې تاسې کوئ سرچپه لیدل کېږي ډاکټر صاحب برعکس د طالبانو بریدونه زیات شوي برعکس تلفات زیات شوي او د طالبانو تهاجم خورا روښانه دی په دې اړه باندې تاسو معلومات کې نظامي چارو کې که څه هم چې زه خپل هغه پکې نه لرم خو دومره تاسو معلومات کېږي یعنې عکس العمل او دفاع په دې معنا نه ده چې په یو ځای باندې په چا حمله وشي دی په همغه ځای کې حمله کوي د نظامي تحرکاتو هغه بیا خو ټول ته معلومیږي انشاءالله دومره دا چې موږ د هلمند چې کله هغه سیمې چې د اسلامي امارت په واک کې وي نو هغه چې اسلامي امارت خپل سابق چې کله بیا بیرته دغه نه شاتګ وکولو بیرته لاسته راوړی په دوهمه ورځ باندې زموږ د خوا نه اعلان وشولو چې موږ نور عملیات متوقف دي موږ د لښکرګاه ښار ته نور اخوا مخته نه ځو او دا مو ویل چې نور نو باید ته بمبار هم نه وي تهاجمي بریدونه هم باید نه وي چاپې هم ودرېږي خو متاسفانه تر دغه ننه پورې پرون هغه چې کوم راپورونه دلته موږ لرو په هلمند کې بمبارونه روان دي په کندهار کې بمبارونه وشول دغسې مسلسل ډول باندې تهاجمي بریدونه شروع شول هلته نورو د عسکرو د راتګ او د لوړپوړو نظامي کسانو د تګ خبرې شولې نو هغه ته اصلا زموږ د خوا نه هغه کوم عملیات چې وشول دغه نه وروسته موږ متوقف کړل خو دا چې بار بیا بمبارونه شروع شول طبیعي خبره ده عکس العمل به لري هغه به د تفریحي حالت یعنې فکر کوئ ډاکټر صاحب دا توجیه کیدی شي چې تاسې د لښکرګاه دویمې حوزې پورې لاړ شئ یوازې ولایت مقام پات شي قومندانۍ او هغه مهمې ودانۍ چې په مرکز کې دي او تاسې لا هم ویلې چې دا موږ د مجبورۍ نه کوئ نور یعنې ولایت ته سقوط ورکوئ یا مرکزونو ته سقوط ورکوئ برعکس فکر نه کوئ ستاسو د ادعاو خلاف نظامي ډګر کې ستاسو له څرګندونو سره خلاف وضعیت محسوس دی او ټول پوهیږي خو دا فکر کوم هغه کومې سیمې چې وې د باباجي سیمې وې د نادلي وو د نور اړوند چې کومې سیمې وې هغه تېر وخت د اسلامي امارت په اختیار کې وې هماغه سیمې چې کله اسلامي امارت خپل واک لاندې راوستلې نورو متوقف شول وړاندې تګ یې ونه کولو او اعلان یې وکولو خو دغه باوجود بمبارونه شروع شول بیا او تهاجمي وزونه شروع شول نو دغه سره طبیعي خبره ده چې بیا به دفاعي حالت خامخا رامنځته کېږي به په کابل او نورو لویو ښارونو کې هدفي وژنې زنځیري قتلونه او مبهم بریدونه ترسره کیږي د کابل وروستی دریځ دا دی چې دا کارونه طالبان کوي او په ټوله کې
د کابل پوهنتون د برید په هکله د ولسمشر لومړي مرستیال مسؤلیت اخیستی دی. په دې هکله یې څرګندونه وکړې چې دا د طالبانو کار دی. په کابل ښار کې نور بریدونه چې زیاتره یې چسپکي او هدفي وژنې دي، د دې بریدونو پړه هم پر طالبانو اچول کیږي او ورته نور هر ډول تحرکات د کابل د لیدلوري له مخې طالبان ترسره کوي. وایي چې طالبان وګورئ دوه ډلې دي، نظامیان بریدونه کوي لاس نه اخلي، خو په دوحه کې ناست سیاسیون یعنې تاسو بیا وایي چې نه دا زموږ کار نه دی. دې ته ستاسو ځواب څه دی؟ په دې اړه باندې زموږ دریځ یو دی. کوم بریدونه چې شوي دي په تاسو به په یاد وي چې هغه خو زه فکر کوم اوس بیخي زړه شوله او دومره نړیواله شوله چې په دې رابطه خبرې کول به کیدای شي ډېر ګټه ونه کړي. د کابل د پوهنتون خبره تاسو یاده کله هغه برید چې کوم شو په هغه سبا باندې د اعلامیه خبره شوله د مسؤلیت په غاړه وخت شوله او موږ رد کړ. بیا ورته دغه نه بله جعلي ویډیو جوړه شوله، جعلي ویډیو راووتله، بیا دغه جعلي ویډیو هغه حقیقت معلوم شولو، بینرونه ولګول شول، بیا دغه وروسته په دیوالونو باندې لیکنې وشولې او بیاغونه یې وړل شول. هغه ټول تحرکات یعنې د دې نه واقعیت او حقیقت ښه معلومیږي. موږ باید کړنو ته وګورو. یو څوک څه خبره کوي، نه کوي، رښتیا وایي، دروغ وایي، هغه خو نو طبیعي خبره ده. او بل اتهامونه خو نه دي چې اتهامونه ننني دي، نه لګول شوي دي. د شلو کلونو راهیسې چې دلته اته څلوېښت ملکونه وو، تیارې وې، ټانکونه وو، بمبارونه یې کول، کلي بمبارول، خلک یې وژل، زندانونو ته یې خلک اچول. په هغه وخت کې هم د دغه جنګ پړه په موږ باندې اچول کېدله. خو دا حال هغه داسې نه دی، د ټولو لیدل. نو اوس هم دغه ده چې یو څوک په اتهام لګوي، دروغ به وایي، دسیسې به جوړوي. عملا د کومې هدفي وژنې چې کېږي په دې رابطه باندې هم د اسلامي امارت چې کوم عملیات کوي دغه مسؤلیت په غاړه باندې اخلي او په هغه حالت کې اوس ډاکټر صاحب هدف څه دی؟ که تاسو وایئ دا ستاسو کار نه دی او تاسو وایئ چې مطمئن یاستئ، نشي ثابتېدی چې دا د طالبانو کار دی او ادعاوې مو هغه څه وبلل چې یادونه مو وکړه، نو بیا هدف څه دی د دغه ډول بریدونو نه چې په نهایت کې پړه طالبانو باندې اچول کیږي؟ دلته خو داسې تاسو پوهېږئ چې اوس دغه کومه توافقنامه چې د افغانستان اسلامي امارت او د امریکې د متحده ایالاتو تر مابین لاسلیک شوله او د هغه له مخې به بهرني قوتونه د هېواد نه وځي، هېواد به خپلواکي ترلاسه کوي، ولس به نور ازادېږي انشاءالله. نو په دې اساس باندې هغه کسان هغه کړی چې د هغوی خپلې ګټې او خپل منافع د بهرنیو سره تړلي دي او د شل کاله د هغوی سره د خپل ژوند تړلی و. هغوی داسې احساس کوي چې که خارجیان وځي د دوی به سرنوشت څه کېږي، د دوی ګټې به څه کېږي. په دې اساس باندې دوی دغسې مبهم او نامعلومې کړنې او ناوړه کړنو ته لاس اچوي، خلک وژني، هدفي وژنې کوي، په دیني مراکزو باندې بریدونه کوي، په مساجدو باندې بمبارونه کوي، په دیني تعلیمي خو دا یوازې کابل نه دی ډاکټر صاحب. په همدې تړاو باندې د امریکا لیدلوری هم تقریبا ډیر متفاوت نه دی. د امریکا شارژ دافیر او د سفارت اوس سرپرست په کابل کې دی، وایي چې د وسلوالو طالبان لخوا د تاوتریخوالي په ډیروالي دی اندېښمن دی. وایي چې ټاکل شوې نه وه چې د دوحې د تړون له مخې طالبان دا کار وکړي، خو اوس لیدل کېږي چې طالبان دغه کار ته غاړه نه ږدي، چې اشاره یې دې ته ده چې گویا توافق سره په ټکر کې روان دي. ستاسو غبرګون همدې پوښتنې ته هم غواړم، دا مې وروستۍ پوښتنه ده. په دې اړه باندې به ورته وویل شي هغه څوک چې نن ورځ د دې خبرې کوي د شل کاله په دې ولس باندې بمباریانو چا کولې؟ دلته دغه قوتونه چې راغلي، ټانګونه او تیارې، دا چا راوستلي وو او د ولس خپلواکي او ازادي چا سلب کړې وه؟ دغه اصلا دغه جنګ چې اوس روان دی فعلا د کوم ځای نه راپورته دی؟ نو ځان په دې باندې باید سوچ وشي. او بل توافقنامه چې کومه توافقنامه کوم ځای چې راغلي هلته دا راغلي دي چې دوی چې تاوتریخوالی ورته وایي، د عملیاتو کچه چې موږ ورته وایو، عملیات باید هغه د ټولو خواونه کم شي، یوازې یو جهت نه دی. هغه خبره موږ بار بار کړې ده، هغه ته ټول باید، هغه که خارجیان دي، که د کابل اداره ده او که زموږ لوری دي، هغه به ټول کوشش کوي چې دغه عملیات کچه راټیټه شي. خو هغه موږ مخکې وویلې چې دغه بمبارونه کېږي، چاپې وهل کېږي او تهاجمي بریدونه کېږي، د مجاهدینو په سیمې کې پوستې جوړېږي، هلته د مجاهدینو له سیمو څخه نظامي قطارونه تېرېږي. دا ټول هغه اسباب او عوامل دي چې دغه حالت یې رامنځته کړی دی. نو دا یو طرف چې شل کاله جګړه کړې وي او شل کاله د ولس وینې تویې کړې وي، هغه بیا راځي ادعا کوي. نو نه پوهېږم دا ادعا تر کومه حده پورې حقیقت ولري. ډېره زیاته مننه کوم کور مادان چې دغه خبرو ته مو وخت راکړ. خوشحاله اوسئ.